تازه او مهم خبر جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولې ننګرهار ته تللی چا سره لیدنې کړې او څه یې ویلي دي ټول معلومات په همدې ویډیو کې نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. سلامونه ګران دوستانو بیا هم ویډیو ته په خیر راست که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ چینل له سره سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. جمهور رئیس غنی نن سهشنبه کب 14 د یو لړپوري دولتي پلای په مشر ننګرهار ولایت ته تللی او هلته یې یو شمېر چارواکو سره لیدنه کړې دي. ولسمشر زمانې وایي چې ولسمشر غني د ننګرهار ولایت د عمومي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته سفر کړی او د امنیتي چارواکو سربیره د ښځو له استازو سره یې هم کتنه کړې ده. ارګ وایي چې د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو ولسمشر غني ته د دغه ولایت د عمومي امنیتي وضعیت په تړاو راپور ورکړ. په ورته وخت کې جمهور رئیس غني د ننګرهار ولایت د ښځو له استازو سره هم لیدلي چې دغه لړ کې د ننګرهار ولایت د ښځو استازو خپلې ستونزې او وړاندیزونه ولسمشر غني ته اورولي دي. د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته دا د ولسمشر غني لومړی ولایتي سفر شمول کیږي. ښاغلي غني ټاکنو کې تر هر بل ولایت ډېر رایې له ننګرهار ولایت څخه ترلاسه کړي دي. که څه هم ولسمشر غني تر دې مهاله دویم ځل لپاره د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه د ژمنې سوګند نه دی یاد کړی خو ټاکل شوی چې د روانې کب میاشتې په 19 نیټه د لوړۍ مراسم ترسره کړي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه سوي ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.